دلته موږ سره یو بل سیمولیشن دی کوم چې موږ ته د دې تر شا هغه منطق یا علمیت راښیي چې کله چې موږ سیمپل ویریانس یا د نمونې لپاره وریانس محاسبه کوو ولې موږ په n منفي یو باندې ویشو او همدارنګه دا موږ ته راښیي چې دا څنګه موږ ته د پاپولیشن ویریانس لپاره یا د ټولنې د وریانس په اړه یا د هغې لپاره څه شی یو انبایسډ یا بې طرفه یا نامنحرف اټکل موږ ته راکوي. او دا سیمولیشن داسې پیلیږي چې دلته به موږ د ټولنې لپاره یو توضیح رامنځته کوو. دلته موږ ته وایي چې په دغه شنه ساحه کې کلیک کولو سره یو ټولنه رامنځته کوي. نو دلته په کلیک کولو سره دلته موږ یو ټولنه رامنځته کوو. هر ځل چې زه کلیک کوم ټولنې اندازه دلته زیاتیږي همداسې. نو همدلته کلیک کوو تر څو دلته یو اندازه دلته پاپولیشن یې دلته رامنځته شي. تاسې هم کولی شئ چې د خان اکیډمي په تمرین کې دا ترسره کوئ. نو همداسې زه کلیک کوم په تصادفي ډول یو خوا بل ځای کې تر څو دا ټولنه رامنځته شي. او تاسو ولیدل چې ما چې دلته دا ټولنه رامنځته کوله دې ورته پارامترونه محاسبه کول. دلته پاپولیشن مین 204.9 محاسبه کړ او همدارنګه پاپولیشن سټینډرډ ډیوییشن یې محاسبه کړ کوم چې د سیمپل ویریانس څخه لاسته راځي. دا خپله د سیمپل ویریانس مربع جذر دی کوم چې 3.8 دی. په ورته وخت کې دلته پاپولیشن ویریانس هم ګراف کولو. دلته دا 3.8 دی کوم چې پاپولیشن سټینډرډ ډیوییشن دی خو دلته وایي چې دا مربع دی. دلته وینو چې دا عددونه ټول مربع دي. نو دلته دا 3.8 مربع دا خپله پاپولیشن ویریانس دی. نو تر دې دمه خو دا خبرې په زړه پورې دي خو دا موږ ته په دې اړه څه نه وایي چې موږ ولې په n منفي یو باندې ویشو. اوس موږ په زړه پورې برخې ته ورسېدو. اوس موږ کولی شو چې له دې څخه نمونې اخیستل پیل کړو. موږ به راشو د نمونې اندازه به وټاکو. تر ټولو کوچنۍ نمونه چې موږ ټاکلی شو هغه ورته ټاکو کومه چې 2 دی. نو موږ پیل له ډېر کوچني سیمپل څخه کوو او دا سیمولیشن دا کار کوي چې هر ځل زه سیمپل واخلم دا به هغې لپاره وریانس محاسبه کوي. نو په صورت کې به څه شوي مجموعه ده هر یو ډیټا پوینټ منفي سیمپل مین او دا به مربع کیږي دلته او دا به بیا ویشي په n جمع a باندې او دلته د a قیمتونه فرق کوي. n د منفي 3 نه پیل کیږي نو دا به ویشي په n جمع منفي 3 یعنی n منفي 3 نه تر n مثبت 1 پورې. او دا کار مونږ ډېر ځلې تکرارو. مونږ د a د هر قیمت لپاره د دغه وریانسونو اوسط راخلو او بیا ګورو چې کوم یو مونږ ته تر ټولو ښه اټکل راکوي. نو که اوس مونږ یوه نمونه راواخلو نو دلته مونږ ګورو چې یوه منحني په لاس راځي. په دې منحني کې مونږ ګورو چې د a په لویو قیمتونو سره پاپولیشن ویریانس کوچنی اټکل کیږي او د a په کوچنیو قیمتونو سره پاپولیشن ویریانس لوی اټکل کیږي. خو دا کار مونږ یوازې یو سیمپل لپاره وکړو چې سایز یې 2 و نو دا کومه خاصه معنا نه ورکوي. را به شو دې ځای کې به ډېر زیاتې سیمپلې راواخلو او بیا به د هغوی اوسط لاسته راوړو. او تاسو وینئ چې کله مونږ ډېرې زیاتې نمونې راواخلو نو دلته یو په زړه پورې کار ترسره کیږي او هغه دا چې کله مونږ د اوسط وګورو یعنی کله چې مونږ دغه د ټولو نمونو منحنیګانې اوسط کړو نو مونږ وینو چې مونږ ته تر ټولو ښه اټکل هغه وخت په لاس راځي کله چې a منفي 1 ته نږدې وي. یعنی کله چې دغه n جمع منفي 1 یعنی n منفي 1 وي. او که چیرې د a قیمت د منفي 1 څخه کوچنی وي یعنی که چیرې مونږ n منفي 1.5 یا n منفي 2 واخلو نو بیا وینو چې زمونږ وریانس لوی اټکل کیږي. په ورته وخت کې که چیرې د a قیمت له منفي 1 څخه لوی راشي د بېلګې په ډول n منفي 0 یعنی مونږ په n باندې ویشو یا n منفي 0.5 شي نو بیا په دغه وخت کې مونږ وینو چې زمونږ پاپولیشن وریانس کوچنی اټکل کیږي او دا کار د لویو نمونو لپاره هم کیږي. دلته راځو نمونې اندازه 6 کوو او په دې ځای به زه کلیک وکم تر څو دلته نمونې را جوړې شي دلته او وینو چې هر څومره نمونې زیاتیږي نو د د ټولو قیمتونو لپاره مونږ د ټولو نمونو وریانس اوسط نظر دغه محاسبې ته لاسته راوړو. او یو ځل بیا تاسو وګورئ چې زمونږ تر ټولو ښه اټکل یو ځل بیا د a په هغه قیمت کې دی چې هغه منفي 1 ته نږدې وي. نو اوس که چیرې مونږ دغه د سیمپلونو اندازه 1 میلیون ته هم ورسوو نو تاسې به وګورئ چې زمونږ تر ټولو ښه اټکل چې دی د هغه وخت په لاس راځي چې کله مونږ په دغه د a قیمت منفي 1 وي یا مونږ په څه باندې ویشو n منفي 1 باندې ویشو. نو زما په نظر دې سیمولیشن سره نور هم روښانه شوه چې مونږ د سیمپل ویریانس محاسبه کولو لپاره ولې مونږ په n منفي 1 باندې ویشو تر څو د پاپولیشن ویریانس ښه اټکل مونږ ته په لاس راشي.